صحیح حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یقینا الله عز وجل اذا احب عبدا چې کله مینه محبت وکړي یو بنده سره نو په دې وخت کې دې دنیا نه د شلري ساتي لکه تاسو څنګه یو مریض د اوبونه لري ساتي بس دا امتحان دی زه غواړم چې مال دې دنیا راکړی شي زه غواړم چې دنیا په طرف باندې قدم وروهم مالدار شم لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي مستدرک د حاکم کې دغه روایت دی دې بنده الله عز وجل اراده خیر کړی دا او رب العالمین چې کله بنده اراده خیر وکړي نو په دې وخت کې دا د دنیا نه لري ساتي لکه تاسو یو نه جوړه د ډاکټر د امر موافق د اوبونه لري ساتي سړی غریب شو درې طعامونه په دوه بدل شو یا په یو درې ټیمه ډوډۍ په دوه بدل شو یا په یو په دې وخت کې دا به وسوي چې الحمدلله ما کې ایمان دی الله عز وجل ما سره د محبت اراده وکړه ځکه دې امتحانونو کې واقع کړم جزې پزې منه کوم دې ته به ته لبیک وایي د هغې نه به وروسته مصیبتونه د منځه ځي و الا که ته دې له لبیک ونه وایي په ځای د دې چې مصیبت ته دیکه ورکړي مصیبت دې په خپله ځان له راجلب کړي شکایت و خواسم تیریږي تیر شو عبدالله بن مسعود یو روایت ذکر کړی دی یو طرف دین دی بل طرف دنیا الله عز وجل دین او دنیا دا دې کې فرق راوستي هر چې دنیا د دوست جمع دشمن دواړو له ورکوي لیکن هر چې دین دی هغه فقط هغه انسان له ورکوي چې د الله سره په دوستانۍ کې واقع شوی دی نو بیا ځینې له سوال راځي دې دا خبره معلومه شوه چې کله یو سړی مالدار شي د هغه په ایمان کې به نقصاني ځکه ظاهر د حدیث څخه خدا معلومیږي د حق مالدار په باره کې دوه روایت ځان سره یاد ساتئ صحابه کرام رااله وی ویل یا رسول الله دا غیر مالداران چې دوی خرچې ورکړي زکاتونه ورکړه صدقات ورکړه او موږ غریبانو سره شی په دې کې موجود نه نو وکړو وې زه به تاسو له شی وخایم ذکر شروع کې سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر دا تاسو وایي مالداران ته دین خبر شو مالدار چې کله خبر کیږي او غویم درې فقراو باندې په دې ذکر باندې شروع کړي نو په دې وخت کې دا فقرا رااله وی ویل یا رسول الله هغه مالدارانو خو ام صدقې ورکړي ام ذکرونه شروع کړل د قران تلاوتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مقام کې څه جواب وکړي وې دغه مالداري چې مسلمان سړي له ورکړی شوی د داد الله فضل له نو هغه خو زموږ په اختیار کې دا نه معنا چې موږ تحقیق کو بل چاله ورکو حلال مال دا د رب العالمین فضل له چې کله په انسان باندې وشي عبد الله بن مبارک هم دغه شان تجارت کو په دې مناسبت باندې چې د الله فضل وصول کوم او د الله په دې فقراو بندگانو باندې خرج کوم ورسره بر صدقې متعلق به غرش او بل روایت کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا د مؤمن د پاره زندان دی د کافر د پاره جنت دی عبدالرحمن بن عوف اوچت تاجرو بعض منافقان دغه خو نه لوستا په ایمان کې کمی زیاتې ودا څنګه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا د مؤمن د پاره جنت زندان او د کافر د پاره جنت ته خو ډېر انتهایی مالدار یې ته به څنګه مؤمن یې عبدالرحمن بن عوف له قسم د فشار راغی تکلیف راغی انت رسول الله صلی الله علیه وسلم خو راځي جناب نبی کریم علیه السلام هغه تسلی ذکر کوي چې دنیا د مؤمن د پاره زندان دی او د کافر د پاره جنت دی دې به دا مقصد نه چې مؤمن به مالدار کیږي نه مؤمن به مالدار وي خو په دې ټوله مالدارۍ کې به د خپل خواهش مطابق ژوند نه تیروي لکه څنګه چې په زندان کې زنداني د خپل خواهش مطابق ژوند نشي تیرولی دې دا معنا ده کوم ځای نه دې وګټلو کوم ځای کې دې خرج کړي په کوم نیت دې وګټلو او په کوم نیت باندې دې خرج کړي الغرض مصیبتونو سره امت مخامخ دي پریشانیو سره امت مخامخ دي لیکن درې مصیبتونو علاج دې پریشانیو علاج دغه د پر اته سببونه قران او سنت ذکر کړی دي اولنې اساسي بنیادی سبب الايمان بالله عز وجل فالله رب العزت باندې ایمان